ډېر ګرانو او ګلالیو ماشومانو سلامونه. هیله لرم چې ټول جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. خپل درسي چینل ته ډېر ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې راغلی وئ چې خپل درس په ډېر شوق وګورئ. خپل نوی درس په بیا هم په بسم الله الرحمن الرحیم مبارکه کلمه پیل کړو، ځکه چې موږ تاسو شکر مسلمانان یو. موږ تاسو نننی نوی درس و څوم درس وي تاسو په یادئ؟ اووم درس. او په پښتو کې داسې لیکل کیږي. دا هم زده کړئ چې کارخانګي درکوم، او په انګلیسي کې داسې لیکل کیږي. دا هم زده کړئ او مورجان و پلارجان نه مرسته وغواړئ چې ویې لیکئ. بیا هم راځو الف مد آ ته، چې کومه کلمه کې الف مد آ راغلی؟ الف مد آس. آس. وګورئ د ښکلی سپین آس. آس په څه شي پیل کیږي؟ د الف مد په کلمه پیل کیږي. آس. یو سین ورسره راغلی، آس شوی. الف مد آ. آس. 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 او بیا په آسمان کې هم الف مد راغلی په پیل کې. آسمان. د ښکلی آسمان ګورئ، سپوږمۍ ګورئ، ستوري ګورئ، د جلۍ ګورئ چې خپل چراغ لګولی د آسمان په لور. اوس به راشو بې الف ته، چې بې الف په کومه کلمه کې راغلی په پیل کې او څرنګه تلفظ کیږي؟ باران. باران. زه پوهیم چې تاسو باران ډېر خوښیږي. ماشومانو باران ډېر خوښیږي. د ما هم خوښیږي چې د باران د لاندې منډه وکړم، وګرځم او چترۍ هم ونه لرم. نو تاسو هم خوښیږي د ما هم وګورئ چې په سپینو ګلانو باران اوري. باران. باران. اوس به راشو وګورو چې په الف پا په کومه کلمه کې په پیل کې راغلی؟ په الف پا. پاک. پاک. د پاک په لومړي سر کې پا راغلی، یو کاف ورسره یو ځای شوی، پاک ته جوړ شوی. ډېر اسانه. پاک. او دغه ښکلي هلک خپل لاسونه ښودلي چې لاسونه یې پاک دي، مینځلي دي، او نور ټولو ورته چکچکې کړي. نور هم صنفانو یې معلمې یې پاک. تاسو هم کوشش وکړئ چې مخکې د ډوډۍ او پس د دې چې تشناب نه وځئ حتما خپل لاسونه پاک صفا په اوبو په صابون پرېمینځئ، او مخکې د دې نه چې هر شی خورئ خپل لاسونه پاک مینځئ او پاک یې ساتئ. پاک. نو اوس به راشو کارخانګي ته. یوه صفحه به د الف مد آ نه ولیکئ، او مثلا د آ د کومې کلمې په شروع کې راځي د هغه رسم ورسره وباسئ. ب الف با د کومې کلمې په شروع کې راځي؟ مثلا بادرنګ، مثلا بابا ورسره رسامي کړئ. یوه صفحه په الف پا ولیکئ، او د پا کلمه د کومې کلمې فکر وکړئ د څه شي په شروع کې راځي هغه ورسره رسامي کړئ. یوه صفحه الف مد آ، ب الف با، پ الف پا پرله پسې ولیکئ، او یوه صفحه د اووه عدد ولیکئ. هم یې په پښتو کې ولیکئ او هم یې په انګلیسي کې ولیکئ. دا د تاسو کارخانګي. او کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ چې ټول درسونه او ټول کیسې ولیدای شئ. نور مو وخت پوره شه. د خدای پامان.